تازه ننګرهار کې څنګه ولې تباهي شوې ده ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ننګرهار کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته درانې مالی زیانونه اړولي دي. ننګرهار کې د طالبان سیمه ییز مسؤلین وایي چې دغه ولایت په مومندرې او لالپورې ولسوالیو کې ورښتونو راوتلو سیلابونو ځایي خلکو ته ګڼ درانه مالی زیانونه رسولي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د طالبان د اطلاعاتو عامر قریشي بدلون وایي دغه سیلابونه تېره شپه یکشنبې 26 د وږې د مومندرې او لالپورې ولسوالۍ په ګڼ شمېر سیمو کې راوتلي دي. قریشي بدلون زیاتوي چې د راوتلیو سیلابونو له امله څه باندې 10 استوګنیز کورونه ویجاړ شوي، ګڼې کورنۍ بې ځایه شوي او د شاتو مچیو د روزنې یو ستر فارم هم په بشپړ ډول له منځه تللی دی. بل لور یو شمېر ځایي اوسیدونکي بیا وایي چې د یادو سیلابونو لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه ولاړ فصلونه هم له منځه وړي دي. زیانمن شوي خلک د طالبان له حکومته او اړوندو مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې له دوی سره د بیړنۍ مرستې وکړي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.